په شب قدر کې که یو خوا عام ولس د غنو مسلو سره مخ دي او د موجوده حکومت نه او د منتخبو بلدیاتي نمائندگانو نه د خپل مسلو د حل غوښتنه کوي، نو بل خوا منتخب بلدیاتي نمائندگان هم د خپل مسلو د حل لپاره د حکومت خلاف په احتجاج مجبور دي او د کونسلر الاین شب قدر په نوم د یو تنظیم د سوري لاندې راغون شوی دي. د شب قدر د مختلفو سیمو د کونسلرانو وینا ده چې حکومت د کونسلرانو لخر جوړ کړو، خو نه کونسلرانو ته څه قسمه اختیارات ورکړي دي، نه موږ ته څه قسمه مراعات حاصل دي او نه په سرکاري ادارو کې سرکاري افسران زمون خبره ته څه اهمیت ورکوي. د حجیزه یونین کونسل او چولی یو کونسلر سید رحیم په خپل احتجاجي خبرو کې د کونسلر الاینس او د خپل مسلو په اړه ریډیو دلبر ته وویل چې لکه زمونږ د کونسلرانو څه اهمیت نشته، چې کوم حکومت موږ سره کوم وعده کړې وي چې راستاسو بداده اختیاري وزیر اعلی صاحب د ټول نمخ کې ویلو چې کرپشن بني او تاسو نه د 10000 نه تر 15000 پورې بستاسو تنخی او نه د مونږ تانه کې څوک خبر اوري، نه د مونږ کمیټه کې څوک خبر اوري، یو ځکه زمونږ هیڅ عزت نشته د کونسلران. خپل خوږی د غل چې 1 لک 2 لک تنخی و د صوبایي منبرانو دی وینه 4 لک کې او 5 لک کې حکومت زمونږ د خبرې مسالې حل نه کړي، زمونږ د تنخواګانو موږ له صدقه جوړ نه کړل، موږ په دې بیا یو پیښور کې یو غټ احتجاج کوو. د یونین کونسل پنځپو د لزاکو کلی یو کونسلر جان الله په خپل احتجاجي خبرو کې وویل چې حکومت زمونږ مسالې حل نه کړي، نو نه یوازې دا چې په اسلام آباد بنګاله کې به مظاهره کوو بلکې په استعفاګانو ورکولو به هم مجبور شو. یو خدای چې موږ سره حکومت یو داسې کار وکړي چې 200 روپۍ پر من تقریبا د اجازه د کونسلرانو ته مقرر کړل چې په هغه باندې ټول خپدي، بلکې دا یو قسم له اتک شوی د کونسلرانو که یو محکمه ده هغه تنخوا دي، موږ بغیر تنخوا نوکران دي، د هغې باوجود موږ ته چې کوم دی نو په تاڼه کې زموږ څه دغه نه کېږي، په محکمو کې د کونسلر عزت نشته. نو د دې وجې نه موږ ټول کونسلران راغون شو، د هغې اول دا تجویز و زموږ چې یاره موږ اجتماعي طور ټول استعفاګانې ورکړو، په دې بنیاد باندې موږ تحصیل شب قدر کې کونسل الاینس جوړ کړ. موجوده حکومت له پکار دي چې د کونسلرانو مسلو ته خصوصي پاملرنه وکړي او موجوده بلدیاتي نظام د ناکامۍ نه بچ کړي. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، شب قدر.